ډیپلوماټ مجله د طالبان حکومت له داخلي او بهرني ازموینو سره لاس او ګریوان دی. ډیپلوماټ مجله پوښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او دا هیواد پر کوم لوري روان دی. ډیپلوماټ مجلې په افغانستان د طالبان د واکمنۍ د 1 کال پوره کېدو په اړه لیکلي چې د افغانستان د منتخب حکومت تر سقوط 1 کال وروسته د طالبان حکومت له داخلي او بهرنۍ ازموینو سره لاس او ګریوان دی او دا داسې ازموینې دي چې کولی شي د دوی د حکومت ضعیفه بنسټ نور هم کمزوری کړي. دا ډیپلوماټ په وینا د طالبان حکومت چې تر اوسه بهرنۍ هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی له داخلي بې اتفاقیو ډک دی او طالبان نه دي توانېدلي چې د دوحې پر تړون کې د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې طالبانو ښځې تر ډیره له کاره بې برخې کړي او د نجونو زده کړې تر 6 ټولګي پورته محدودې کړي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان له 90 سلنه څخه زیات خلک کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر دې بده د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري وژل کېدل دي. د لیکوال په باور دا ښکاروي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. ډیپلوماټ مجله پوښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او دا هیواد پر کوم لوري روان دی.